په تیره ویډیو کې مو په دې باندې خبرې کړې وې چې څرنګه په فایور کې خپل لومړنی کیک جوړ کړو. او ویډیو هم ډېره زیاته اوږده وه ځکه چې هر لغت او هر ځای کې باید ما تاسو ته ایکسپلین کړی نو انشاءالله دا ویډیو به ډېره زیاته لنډ وي ځکه هر څه مې تاسو ته ایکسپلین کړي دي نو دې ته ضرورت نشته چې دویم ځل ایکسپلین کړم. هماغه سیم ګیګ جوړونه کوو خو دا ځل دوباره دویم ګیګ چې جوړو دا په بله څانګه کې جوړو. کولی شئ د یو ګرافیک ډیزاینر په توګه تاسو کولی شئ د لیبل یا د لیبل ډیزاینینګ سرویس هم په فایور کې وړاندې کوي. نو زه نن راځو د لیبل ډیزاینینګ سرویس وړاندې کوم چې څرنګه کولی شو یو افیکټیو لیبل ډیزاینینګ ګیګ جوړ کړو. نو زه د کمپیوټر سکرین ته او په عملي بڼه یې ګورو چې څرنګه یې جوړو. د کمپیوټر سکرین ته راغلم همدارنګه په فایور کې خپل پروفایل ته راغلم. دلته تاسو کوینئ دلته بټن ده لکه د تیر په څیر یو ځل بیا هم کریټ ا نیو ګیګ بټن باندې کلیک کوو او زه یو نوی ګیګ جوړو. په دې ویډیو کې به کوشش وکړم چې تر څو زر ایکسپلین کړم درته ځکه تېره ویډیو هم ډېره زیاته اوږده شوې وه او ویډیو چې اوږده شي تاسو ته هم یو اندازه مشکل یې او همدارنګه موږ ته هم چې ویډیو باید اوږده نه شي له موږ څخه. نو دلته راځو ټایټل ورکوو او انشاءالله اوس خو سره بلد شوی ځکه تېر ویډیو کې مې په هر څه ته ایکسپلین کړي دي. نو دلته راځو ټایټل ورکوو زه ورته لیکم چې I will design a professional label for your product. ټایټل چې مې ولیکل دلته ګوره اتوماتیک ډول باندې ګرافیک ډیزاین او پیکیجینګ ډیزاین ګوره ګرافیک ډیزاین څنګه کې راځي لیبل ډیزاین او بیا همدارنګه پیکیجینګ څنګه کې راځي. نو په اتومات ډول باندې دلته دا راخلي. دلته راځو پروډکټ ټایپ ته کوم ډول پروډکټ چې دی تاسو ډیزاینوئ پروډکټ لیبل موږ ډیزاینوو همدارنګه کوم وټ ټایپ اف د پیکیج آر لیبل ډیزاین ډو یو آفر کوم ډول لیبل ډیزاین تاسو آفر کوئ په فایور کې. زه ورته چې پروډکټ لیبل همدارنګه بوټل لیبل تاسو صرف دوه دانې سلیکټ کولی شئ زیات نشئ سلیکټ کولی. بوتل لیبل همدارنګه بوټل لیبل همدارنګه پروډکټ لیبل ما سلیکټ کړو. اوس راځو فایل فارمیټ ته همدارنګه ته تېر پسې یو ځل بیا هم تاسو وایم همدارنګه کوم فایلونه چې تاسو وړاندې کولی شئ په هغه کې هغه کوو. دلته راځو لیبل ته راځو ټیکس ته راځو دلته ټیګ ورکوم لیبل ډیزاین ټیګ لیبل ډیزاین ټیګ همدارنګه لیکم چې 3D موک اپ همدارنګه لیکم امازون product label همدارنګه لیکم labeling بل لیکم سو یو ټیک مو سره پاتې دل بل لیکم product label. نو دا 15 ټیګ او موږ ورکوو نه کانسینیو کنټینیو بټن باندې کلیک کوو مخکې ځو. د تیر په سیر یو ځل بیا موږ پرایسینګ سیکشن ته راځو یعنی دویم سیکشن ته چې راځو موږ به پرایسینګ سیکشن ته ځو. دلته به داسې دا آفر چې دی 3 پیکیجز ته واړو ما. نو یو ځل بیا هم راځو دلته لیکو بیسیک سټینډرډ او بل ته راځو پریمیوم. زه به دا معلومات زر ورته پیسټ کړم د بیلګې په توګه سمپل لیبل ډیزاین همدارنګه سټینډرډ ته راځم دلته لیکم چې سټینډرډ کې همدارنګه پریمیوم کې په بیسیک کې زه ورته وایم چې سمپل لیبل ډیزاین ان PDF and PNG همدارنګه ورته وایم چې په دې سټینډرډ کې ورته وایم چې په JPG PNG او PDF کې به ترلاسه کوئ هائی کوالټي. همدارنګه په پریمیوم کې ورته وایم چې پرو لیبل ډیزاین وذ موک اپ فایل به هم ورکوو همدارنګه JPG همدارنګه PNG AI فایل سره. ډیلیوري ټایم ورکوم یو ورځ 2 ورځې د بیلګې په توګه دلته راځم دا هم 2 ورځې ورکوم او همدارنګه دا هم 2 ورځې ورکوم. په دې کې سلیکټ ریویژن په دې کې 3 ریویژنې ورکوم. ریویژن خو مې البته درته ایکسپلین کړي دي چې ریویژن څه ته ویل کېږي. په دې کې د بیلګې توګه 15 ریویژن ورکوم. فول پروډکټ ورپ د پروډکټ ورپ چې د موږ صرف هغه کې ورکوو په پریمیوم آفر کې ورکوو. پرنټ ریډي فایل البته په دواړو کې ورکوو. سورس فایل هم موږ په دې کې ورکوو.
3D ایمیج چې دی په دې دواړو کې ورکوو، په دې کې هم نه ورکوو بلکې په دې کې ورکوو کمرشل یوز په دې کې ورکوو او په دې کې ورکوو همدارنګه ډایلاین هم موږ په دې کې ورکوو. پرایس سره پرایس موږ ورکوو د بیلګې په توګه موږ یو لیبل په $25 سمپل بیسیک ډیزاین او 25 به ډیری 15 پیسې کمه. همدارنګه په سټینډرډ کې موږ یو لیبل په $40 ډیزاین او همدارنګه په پریمیوم کې نو موقف سره موږ په $90 یو لیبل ډیزاین. سورس فایل ته راځو، که یو سړی سورس فایل ته ضرورت لري $15 به اضافي ورکوي. همدارنګه که فاست ډیلیټ ته ضرورت لري نو فاست ډیلیټ هم لري کمه. نو بس همدا کافي ده ان شاء الله. ډسکرپشن ته ځو، دویم سیکشن ته ډسکرپشن ته به ځو، لاړ به شو به دا معلومات کاپي کوم په ډسکرپشن سایز کې به دا پیسټ کومه. دا به بیا هم زه دا یو څه هایلایټ کومه، دا به هایلایټ کومه، همدارنګه دا به شي دی نمبر کومه. په دې کې اته امتیاز ته دا ورکوو. ګوره مکمل معلومات مالک کړي. I will provide you a professional product label with a premium service of the product label that and the label should be attract the people. نو دا معلومات ما ورکړي. تاسو کولی شئ سیو اینډ کنټینیو بټن باندې کلیک کړئ. بیا ریکوایرمنټ سیکشن ته راځو. په ریکوایرمنټ سیکشن کې موږ لیبل کې څه شي ته ضرورت لرو. زه به تاسو ته البته یو لیبل ډیزاین زه تاسو ته درښایم. زه به راشم خپل کمپیوټر ته، همدارنګه خپل کمپیوټر کې لیبل ډیزاین زه به وګورم چې لیبل ډیزاین دلته شي ما سره الریډي ما د دې لپاره ګیګونه جوړ کړي دي. دا به راشم ډاکومنټ 2 ګیګ دا لیبل دی. د بیلګې په توګه فکر کوئ دا لیبل دی. نو په دې کې ګوره په لیبل کې خدای ګوره سنټر سایډ دی، دا چې دی مثلا رایټ سایډ دی، همدارنګه دا لیفټ سایډ دی. په لیفټ سایډ کې ګوره دا معلومات دي. ګوره پروډکټ چې دی بارکوډ لګېدلی دی، همدارنګه په رایټ سایډ کې چې دی سپلیمنټ فیکټس چې کوم دي، همدارنګه کوشن، همدارنګه نور معلومات چې کوم دي که نه دا ټول معلومات دلته ایډ شوي دي. نو په یو لیبل کې څوک هم کسان چې لیبل ډیزاین هغوی خپله پوهوي چې د لیبل ډیزاین دپاره ریکوایرمنټ څه شی دي. زه به دلته ولیکم you have to send all the requirement of the label such as a product name, barcode, ingredients, the direction of use, address or anything else you want to add on the label. نو دا یو ریکوایرمنټ په اډ کړم. دوی خپل نور معلومات خپل تاسو درسي. سیو اینډ کنټینیو بټن باندې کلیک کوم. مخکې ځو، همدارنګه را به شو د ګیلري سیکشن ته چې راورسېدو نو دلته موږ تاسو 3 ګیګونه بیا اډ کوو. را به شم زه ډاکومنټ ته، ډاکومنټ ګیګه، دویم ګیګه، فرست، همدارنګه سیکنډ، همدارنګه تھرډ. ګوره دا ګیګ دی خان د دې ګیګ لپاره ما ګوره داسې ډیزاین جوړ کړی. نو کوشش وکړئ چې له انټرنیټ څخه څه ډاونلوډ نه کړئ. دا ګوره یو لیبل دی کسټمر دپاره ما ډیزاین کړی و. همدا ګوره دا لیبل دی، همدارنګه دا ګیګ دی، دې دپاره مې داسې موکپ کړی و. داسې یو څه ډیزاین کوي چې خلک یې په مارکیټ کې وګوري له نورو خلکو څخه تفاوت ولري، یعنې چې بیا ستاسو ته راشي. دا چې ته داسې بیکاره ډیزاین اپلوډ کړې او بیا وایې چې د انټرنیټ څخه پیسې نه ترلاسه کېږي، نو خامخا به نه ترلاسه کېږي ته چې داسې ډیزاین اپلوډ کړې. داسې یو څه ډیزاین کړه چې خلکو ته یونیکلی معلوم شي. پروډکټ لیبل دی. پروډکټ لیبل کې دلته بیا راځو موږ بخښنې سره ایکسپلین مې درته نه کړو. دلته بیا راځو موږ هر ایمیج ته جلا جلا ټیکس ورکوو. نو دلته راځو پروډکټ لیبل زه انتخابوم، لیبل ډیزاین ورکوم مثلا یا پرایویټ لیبل خو باندې دبل لیبل امازون لیبل به کومه امازون لیبل پروډکټ لیبل لیبل ډیزاین سیو اینډ کنټینیو. همدارنګه دا ټیک ور نه کوي هم مهمه ده، خو دلته چې ورکې ښه خبره ځکه تر څو تاسو کولی شئ له دې لارې هم ټیکس چې دی سرچ انجن کې ستاسو ګیګز راشي. نو دلته راځم بل ټیک ورکوم 3D موک اپ پروډکټ لیبل لیکما لیبل ډیزاین کنټینیو بټن باندې کلیک کوم. بیا لیکم اډ ټو د سمپل، بیا لیکم پروډکټ لیبل. همدارنګه دې کې ټیکس کې ورکوو
packaging label design همدارنګه لیکم product packaging کنټینیو بټن باندې کلیک کوم. همدارنګه دلته ویډیو ده، تاسو کولی شئ ویډیو هم اډ کړئ، خو دلته ویډیو دومره مهمه ده. همدارنګه کولی شئ ځینې ډاکومنټ که غواړئ ډاکومنټ هم پکې اډ کولی شئ، همدا کافي دی. دلته بیا ټیک لګوم، همدارنګه کنټینیو بټن باندې کلیک کوم. بیا راځم پبلش سیکشن ته. ډن. زموږ ستاسو دویم لیبل هم جوړ شو. زما خپل پروفایل ته زموږ ستاسو دویم د لیبل ډیزاین هم جوړ شو. کولی شئ دې ځای ښایي پریویو کې وګورئ. ګوره کوم ایمیجز چې کوم اډ کړي که نه، ګوره لومړی ایمیج دا و، دویم ایمیج دا و، دریم دا و. همدارنګه دا کومې آفر چې دي موږ اډ کړي دي. ګوره دلته موږ ته میسج راغی. موږ ته میسج کې څه شی وایي چې ګوره په دواړو کې موږ ته مبارکي راکړي چې ستاسو لیبل په کامیابۍ سره ترسره شو او جوړ شو.